او یو زما او ستا حال دی د ګناهونو سره په لارو کوڅو کې دې حالاتو ته وګورو دې بازارونه زمونږ چې کوم دي هغې ته وګورو د دې نوي نسل د ځوانانو دې حالاتو ته وګورو زمونږ دې غلي کېناستو ته وګورو یو مه وتایو ورب الکعبه زه کله نه کله زه خو په ځان ډېر یېرېږم په خپل ایمان باندې تاسو به ښه خلک یې خفه نه شي تاسو ته نه یم زه به ستاسو کمزوری یم خو زه کله نه کله یعنې کله داسې م ووایم چې دا مړه د منافقت ژوند دی دا مونږ چې تېروو والله منافقت نور څه ته وایي په موبایل کې سندره مخې له راځي د دې نه عامه خبره جوړه شوې ده د زنانو تصویران مخې ته اوړي راوړي ایماني غیرت زموږ نه خوځي په لارو کوڅو کې دې حالاتو ته وګورو دې بازارونه زموږ چې کوم دي هغې ته وګورو د دې نوي نسل د ځوانانو دې حالاتو ته وګورو زموږ دې غلي کېناستو ته وګورو زه خو دا یم چې ځان سره یم دا ښه پوره د موافقت ژوند دی والله موږ بله دا وایو چې موږ د ګناهونو نه ځان لرې ساتو نه خیر دی او دا په خبرونو کې زنانه ته کته جایز دي او په فیسبوک کې به کته جایز دي او په لاره کوڅه کې به کته جایز دي او بیا دا ګناه څه ته وایي تاسو ما په دې باندې پوه کړئ دا ګناه څه ته وایي یعنې زه خو حیران یم چې دا نن سبا بله کیدای شي د بعضو د تلې مطابق خو نن سبا ګناهي م نه یو ورځ یو کس ماته ویي وایي زه د انګریزانو په ملکونو کې اوسېږم او غریب یم او په سود باندې ځان له پیسې رالم کور جوړوم نو ما دا خو سود دی نو وایي زه خو غریب یم هسې خبره مې دا کوله چې یعنې زه یم چې د بعضو تلې مطابق ګناهونه ختم شوي رښتینه ګناهونه سود خورم ولې غریب یم دوکې دړکې بکې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي زنانو تصویران به ګورې سندرې به اورې ډمتوب به ګورې په موبایل به دې نه ډکي موبایل دی دې نه بغیر خو ګزاره نه کېږي نو داسې پسې بیا زه نو د اخر دا دینداري څه ته وایي او د الله د عبادت څه ته وایي او د الله د بندګي څه ته وایي امتحان خو دا دی که نه چې الله ته د څه نه منع کړی ته دې ځان منع کړي او هغه ستا مخې ته یي او ته دې ځان منع کړي دا هم د الله بندګانو که نه ګناه تې شوې ده ګوره څنګه په دې ګناه باندې خفه دي دا هم د الله بندګان دي نو دا اولنۍ مرتبه امام ابن القیم ذکر کړې دا کم خلک دي ګناه نه بعد خفه دی یره کې دی او دا سړی غالبا الله ته واپس کیږي